السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو په سکرین باندې حاضر یم چې د قرباني راپور درکم. هر کله موږ چې کوم کمپاین کوو هغه راپور موږ په سوشل میډیا باندې هم شریک کوو او په ویب سایټ کې هم اچو. تاسو کتلی شئ چې تاسو پیسې موږ چیرته مصرف کړي او چاته مو ورکړي دي. په دې کال کې الحمدلله موږ 121 غواګانې ذبح کړي او 315 پسونه وو او 14 بیزې وي چې ټوټل قربانیان افغانستان ته خلکو رالیږلي دي. قمر بنسل په ترو باندې هغه 1180 وي چې موږ په 18 ولایتونو کې خلک توزیع کړي دي په شمول د پنجشیر، همداسې مزار شریف، کابل، لغمان، قندهار او لیست تاسو ته په سکرین کې ښکاري چې ټوټل موږ 3988 کسانو ته د قرباني غوښه ورکړې چې د دې ټولو قرباني مقدار پیسې چې کوم افغانستان کې موږ د خلکو نه مال اخیستی دی او ذبح کړي دي ورکړي دي چې هغه 1,115.15 ډالر شوي دي. نور نو خویندو قمر بنسټ مسؤلیت دا لري تاسو ته پیغام ورسوي چې هر وخت کې خپل کومکونه افغانستان ته ولېږئ ځکه متاسفانه افغانستان هغه مل دی چې مسلمانان پکې ډېر زیات په تکلیف کې د غربت سره لاس او ګریوان دي او قمر بنسټ دا پلان لري او همیشه هم دې پلان ته کار کوي چې افغانستان نه غربت د بیخ وباسي او بنیادي پروژو باندې کار وکړي. په دې تاسو ټول خبر هستئ چې موږ همیشه بنیادي پروژو باندې کار کوو لیکن دا کمپاینونه هم ضرورت دي ځکه چې خلک دي یو خو اسلامي زمونږ وظیفه ده چې خپل قربانیان یې وکړو، بل ضرورت دی چې یو بنسټ دغه مسؤلیت صحیح ډول سره ادا کړي او دریم فامیلونه شته دی چې هغوی میاشتو هم غوښه نه وي خوړلي. د یو انسان دپاره دا نیوټریشن ضرورت دی. نو دا د قرباني راپور کولی شئ زموږ دری بخش کې هم وګورئ، په زموږ دری پیجونو کې او زموږ ویب سایټ کې لا زیاتو معلومات دپاره ورشئ. جزاک الله خیر. ستاسو د باور نه موږ ستاسو همیشه لکه پول احساس موږ ته وکوئ، تاسو موږ باندې باور کوئ او موږ یې خلکو ته ورکوئ او همیشه موږ جواب ګویو. ورونو خویندو که ته غواړې چې همداسې خیر کار سره مخکې شي او سره یو ځای شي نو بیا اهلا وسهلا راشه زموږ هیلپرز کلب سره جوین شه، د میاشتې وړوکې مقدار ورکه او په افغانستان کې یو مثبت بدلون وګوره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.